ولسمشر غني د کندوز د خاناباد برېښنا باند د جوړولو منظوري ورکړه. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. ولسمشر غني نن په ارګ کې په یوه غونډه کې د کندوز د خاناباد برېښنا باند د ډیزاین او جوړولو پروژې منظوري ورکړې ده. د ارګ د معلوماتو له مخې په یاده غونډه کې د همدې پروژې په ګډون د امنیت، روغتیا او زیربنا سکتور ځینې نورې مهمه پروژې هم منظورې شوې دي. د سرچینې په خبره په دغه غونډه کې د 40 تدارکاتي مواردو له ارزولو وروسته 40 موارد منظور شوي دي. د غرض د کمیسیون په دې ناسته کې چې په ارګ کې شوی ولسمشر غني د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د خوراکي توکو پر کیفیت ټینګار او د هغو د ارزولو په موخه یې د یوې کمیټې د ګمارلو لارښوونه هم کړې ده. د یاد باند د جوړولو منظوري پر داسې مهال ورکول کیږي چې امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې پراخه جګړې روانې دي، خو طالبان بیا د سقوط خبره کوي. لیدونکو له مالتیا مننه، ښې چارې.